सुमरा दर बदर ये सुमरास्ता ये ژوند زد په جنم نیمګړی ژوند زد په جنم نیمګړی سمره در پدر یې سمرستا ژوند زد په جنم نیمګړی ژوند زد په جنم نیمګړی هم لکه ما غوند غم جان ښکارې هم لکه ما غوند غم جان ښکارې هم لکه ما غوند غم جان ښکارې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو هیوادوالو په دې هیله چې ښه یاستئ د رمضان مبارکه میاشت مو په خیر عافیت او د الله تعالی په عبادت کې تیریږي. قدرمنو هیوادوالو د تیرې ورځې په څیر مو نن ورځ یو ځلې بیا په کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ کې د ریوای په افغانستان او همدارنګه د المنار په همکارۍ او مرسته باندې 90 بېوزله او اړمنه هیوادوالو ته د خوراکي توکو مرسته کړې ده. قدرمنو هیوادوالو لله الحمد په دغه خوراکي موادو یا بسته کې د یو کور ټول ضروري شیان شامل دي چې د یو کور څومره اړتیا او ضرورت دي چې په دغه کې وړه دي، همدارنګه وریجې دي او غوړي دي، همدارنګه هیوادوالو بوره، همدارنګه نخود، همدارنګه مالګه، شین چې همدارنګه ماچس او دال او لوبیا شامل دي. قدرمنو هیوادوالو دغه 11 قلمه مواد دي چې دغه 90 اړمنو او بېوزله هیوادوالو ته دلته ورکړل شو. اوس بدنو لما تر یو ځای. قدرمنو هیوادوالو لکه څنګه چې یادونه وکړله، کوشش هم کړی دی چې ډېر اړمن او مستحق هیوادوال په نښه کړو چې کونډې دي، یتیمانان دي او ډېر بېوزله دي. قدرمنو هیوادوالو دغه هم زموږ یوه کونډه خورکۍ ده. خورې ژوند زندګي څنګه روانه ده؟ مسروره تېرېږي. خاوند مې وفات شوی دی، چې مې سبقونه ویواړه دي. حبیبي جنۍ مې سبق ویو، هغه به تنخوا اخیستله، په هغه به مې ګزاره کوله. واده شوه، بس عمر دی. هغه جنۍ د کور سرپرستي کوله؟ هغه واده شوه؟ واده شوه، عمر دی. څه شی کوئ خورې؟ بس الله دې هر چا سره ښه وکړي، که چا څه وس کېږي وي کړي وکړي، بس ناست یو او تېروو. ښه، څو کسه فامیل یې وی خور؟ څلور کسه یې وی؟ څلورو پنځه وو، خو یوه جنۍ لکه واده شوه نو اوس ښه د خلکو مرستې ته دغه یې وی ماغه باندې؟ خورې دې روژه کې به داسې ورځ هم راغلې چې کله به کور کې کښېنو که نه؟ ښه د وروره نن هم داسې ورځ ده چې څه نه و پرون د ګاونډیو نه پیاز راخیستی. بیګا پیشنهادي کې به مې شي خوړلې؟ پیشنهادي کې مې چای وکړه او سړه ډوډۍ ورسره وکړه. چای مو هغسې سړه ډوډۍ وخوړله؟ او شنه چای مو وکړه، هغې سره ډوډۍ وخوړه، سړه ډوډۍ. تېر روژه ماتي کې به مې شي خوړلې؟ دال هم پخ کړي. دال هم سخته ده، ژوند سخت دی. چې سرپرست کور نه یې خامخا سخته ده. الله دې اسانه کړي. خورې مرسته خو در سره وشوله انشاءالله. الله دې دله ژوند درکړي، الله دې تاسو سره ښه وکړي. وروره مو سره مرسته وکړه، څه به ووایو نو غریبانان سره چې مرسته وشي ډېره دعا کوي، او چې روژه ماته کړو ډېره دعا به درته وکړي. الله دې خیر درکړي. خورې هیوادوالو دغه حال دی. واورېدلې دې خورکۍ خبرې چې یو لور یې د کور سرپرستي کوله، اوس هغه واده شوی دی او دغه 4 بچي او دا خورکۍ په کور کې اوسېږي. سمره در پدر یې سمرستا ریحانه مرسته اوس وشوله بچی که نه؟ ډېره مرسته ده، خوشحاله یې؟ کور کې هم خوراکي توکي څه او ولې پلار دې کار نه کوي؟ پلار دې وفات شوی دی؟ الله اکبر. او مشران نورونه دي؟
نشته د مشران دونه دي نو دغه د خوراکي توکو دغه د وړو د وریژو د دې شیانو بندوبست د کور دپاره څوک کوي بچي ماګان دې سره کومک کوي او اوس هم کور کې څه خوراکي توکي چې وو نه وو چې کم وو مرسته خوشحاله شوې که نه نوره روژه خو به ښه تېرېږي که نه ماښام به دعا کوئ په خیر سره کاکاګانو ته چا چې مرسته کړې ده ښه صحیح ده طبیعت دې څنګه دی روژه څنګه تېرېږي روژه د الله په فضل دی او ښه تېرېږي او ډېره ښه روژه ده مشکلات خو نشته مشکلات دونه مشکلات دي چې دا زمونږ د ماڼوګي ولسوالۍ چې دا ټول تاسې نه دا ټول یتیمان دي او ټول غریب او بېوسه خلک دي او زما په شان بېدسته خلک دي کوم معیوبه یې په لاس که نه او که نه او دا چې دی دا زمونږ ورونو چې مونږ سره کومه مرسته کړې ده مونږ د دې ډېره مننه کوو او الله دې اجر ورکړي دې بېوسه او بې ماشومانو یتیمانانو غریبو خلکو سره دی مرسته وکړله دی سره دی الله مرسته وکړي او مونږ د دې ډېره مننه کوو زما د دې نورو ورونو دا خواهش دی چې زمونږ د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ د بېوسه خلکو ته نوره مرسته وکړي موږ د دې نه ډېر خوشحاله یو او موږ د دې دعاګانې به کوئ د خیر انشاءالله مرسته خو ډېره ده کمه خو نه ده که نه 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 الله دې دی باندې او ډېره ده الله دې په دی باندې رحم وکړي خو داسې ده چې زمونږ مجبوري ده بېوسه یې کارونه نشته دی اطراف ولسوالۍ ده هېڅ کاروبار نشته دی یو سړی داسې وي چې کاروبار یې نه شی به وکړي بچو له به څه راوړي کاکا کوز نه یې پوښتنه وکړمه غټ بچي دې شته بچي مې شته دی هر سړی خپل کور لري خپله زندګي لري زه جدا یم ته خو د کار روزګار نه یې بس څوک دا رزق آسماني دی الله پاک خلک سره مرسته کوي او الله پاک یې د یو وخت نه یو ځای نه را پیدا کړی او دې ورونو د کوم ځای نه دا مرسته ده موږ سره تا ته راورسېده ما ته راورسېده الله دې دی لا اجر ورکړي موږ دی نه خوشحاله بس همدغه دعاګانې پکې الله دې دی نه خوشحاله شي امین 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 درمنو هېوادوالو دغه یو یتیم ماشوم دی عنایت جانه مرسته خو ته راورسېدله خوشحاله یې ډېر خوشحاله یې کور کې خوراکي څه وو نه وو لږ وو پلار دې کار نه کوي پلار دې وفات شوی دی او غټ وروڼه دي یو ورور دې دی تا نه غټ دی هغه ګېډې راوړي خرڅوي په دغې باندې ګزاره کوي بچې قدرمنو هېوادوالو ستاسو مرسته مو همدغه ونوي اړمنو او غریبو بېوسه هېوادوالو ته ورسول الله تعالی دې ستاسو صدقه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي قدرمنو هېوادوالو د هېواد روان اقتصادي وضعیت نه خو خبر یې وي چې په وطن کې خلک په کوم حالت باندې ژوند تېروي تاسو باور په رب وکړئ ډېری به داسې خلک وي چې د ماښام دپاره چربانګي لپاره په کور کې یوه مړۍ ډوډۍ نه لري او ګاونډي ته یې لاس نیولی او هغه ته په تمه وي هېوادوالو دا بسنه نه کوي په سلګونه همدغسې هېوادوال دي چې ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري که د هېواد په داخل کې وي او که بهر وي په ټولو شتمنو هېوادوالو غږ کوو په دغې حالاتو کې او د روژې په مبارکه میاشت کې د خپلو هېوادوالو لاسنیوی وکړئ ډېره زیاته مننه لکه ما غوندې غمجان ښکاري